سپرین ډېر کوچنی وي او په دې سپرین کې ډېر زیات کمال دی. راسئ کوم کمال کیسه. اول به د لیور چال ورک کړو او د هغه څه بعد چې به وګورو دی دا رقم به زوروره جټکه وي. نو دې ته څه کول پکار دي؟ وځئ اول د ګیرو نه وځي، په بازار کې سړی ډېر تنګي، نو ارجس به یې وکړو. د ارجس بعد هم نه سمیږي، نو د هغه څه به راولاړ سو، دغه رقم د ګیرو دی نه وځي. د هغه څه راولاړېږو، لیور به راخلاص کړو. لیور چې کوم چال راځي دا به ور ختم کړو. چې هغه مې ور ختم کړي، د هغه وروسته به بېرته لیور پسې ور وتړو او لیور چال برابر سولو. اوس به راولاړ سو، د انجلۍ د پن صفایي به ور وکړو. صفایي ګرځئ په مخ کې اوس موږ ښکاره کوو چې په کومه طریقه کېږي او څه رقم صفایي ده. او د هغه بعده موټرسایکل سره به تی ډېر په فرق پوه سي، پر لارې به په بازار کې به سړی نه تنګوي. نو دغه ګرده ویډیو تی در پایه زموږ سره وګورئ، انشاءالله چې د هر یو به سمج وګورئ، سر به یې په خلاص سي. نو انشاءالله ډېره زوروره طریقه به وي. رقم په صافه ښه زوروره صفایي به اول ورکړو، باسي د هغه بعده به ښه زورور په ګریس به یې مړو. چې ګریس یې پسې ورکړل، د هغه بعده پین به دونې خوندور کړي برابر سي. نو بیا به دا سپرینګ په دا طریقه ور ولګوئ. چې سپرینګ مې ور ولګوئ، بیا به کلچ تار ته غوړ پسې ورکړئ، بیا به یې لږ پسې هغه کړي او بیا راسئ ویې ګورئ چې تی د موټرسایکل په فرق دی به سي، لکه بلکل چې یو ګیر بالابود ور ولګئ. نو دغه طریقه ده، دغه به ارجس باندې به یې خامخا هلته سمی که نه کې سم، نو بیا دی بیرته ځان نه برابروي. بیرته امدا دی پسې وتاړئ. اوس راسئ ویې ګورو چې موټرسایکل فرق کړی دی او که نه دی کړی. اوس به موږ په مخ کې دغه شی وګورو چې موټرسایکل فرق کوي که نه کوي. کلچ به هم برابر سي، د موټرسایکل جټکې هم دونې خوندورې او په لاس